د زړه دفتر کې بس د ښکلو اندراج پیژني، هر یو مین د خپل زړګي دغه علاج پیژني. ما خپل زړګي کې هر یو درد د خپل ځای ورکړی، لکه تڼی چې په کمیس کې خپل کاج پیژني. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د خپل ادبي پروګرام ادبي کاروان سره راسره یو ډېر خوږ ژبې او ډېر ښه لیکوال ناست دی او غوښتل مې د خپل چینل نه ته ستاسو دپاره سره ریکارډ کړم. محمد علي خوږجان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ادبي کاروان کې بخیر علي. مننه یې عزتمن شي مګوني شاه جي صاحب ډېره مهرباني. خوږجان صاحب خپل لنډه شان پیژنګلو مینوالو سره وکړي، د هغې نه پس په یو غزل ریکارډ کړو. د خیره نوم مې محمد علي دی، تخلص مې خوږجان دی او صدرګړۍ سره تعلق ساتم او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدارت مې په اوږو اخیستی دی، هغه کوم بس ادبي ښه زه لیکو. دغه زموږ لنډه پیژنګلو ده. ډېره مننه. بلکل ستاسو دغه خدمت خلکو ته ډېر ښکاره دی او موږ وینو چې ډېر خدمت کوئ د ادب. ډېره مننه کوو. تاسو نه وجي مینوال لپاره یو غزل اورو، نو خپل یو مزیدار شان غزل به موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه وایي. یو دوه شعرونه ته اول وایم چې د جنګ ښار نه د امن د اذان د کمې راغی. واه د جنګ ښار نه د امن د اذان د کمې راغی، غوږونو ته مې غږ د یا قربان د کمې راغی. ډېر ښه دی. پت غیرت وفا او ننګ زما د پښتون شان دی. پت غیرت وفا او ننګ زما د پښتون شان دی، په ما د غدار دغه ګمان د کمې راغی. ډېر ښه خوږجان صاحب، ډېر ښکلی شعر دی. دا بیا ووایه جي. پت غیرت وفا او ننګ زما د پښتون شان دی، په ما د غدار دغه ګمان د کمې راغی. ډېر ښه دی. او بل شعر غزل څو شعرونه چې اظهار د مینې شوی دی نایاب په هدیره کې. ډېر ښه. اظهار د مینې شوی دی نایاب په هدیره کې، چاکدلی په یو زوړ قبر ګلاب په هدیره کې. غربت په ژوندانه یم په سور اور کې سوځولی، زما نه به نور څه غواړي حساب په هدیره کې. ډېر ښه شعر دی. دا بیا غربت په ژوندانه یم په سور اور کې سوځولی، زما نه به نور څه غواړي حساب په هدیره کې. او یا جنګه ځواني مرګ شي ستا پې زړه هم نه سوځېږي. یا جنګه ځواني مرګ شي ستا پې زړه هم نه سوځېږي، په شنو بریتو د تیر کړلو شباب په هدیره کې. ډېر ښه شعر دی. مننه. او قبرونو ته سجدې کول روا و دا و کفر. قبرونو ته سجدې کول روا و دا و کفر، ښکاره مې لاس کې وړلی و رباب په هدیره کې. مننه. تر کومه حده ستا د راتلو لارې به څارمه، تر کومه حده ستا د راتلو لارې به څارمه، غزل ځواني مې شوه تراب په هدیره کې. تر کومه حده ستا د راتلو لارې به څارمه، غزل ځواني مې شوه تراب په هدیره کې. او سپارلو ته یې نه پرېښودل خلک یوې پیغلې، سپارلو ته یې نه پرېښودل خلک یوې پیغلې، یو ځوان سره یې پاتې و حساب په هدیره کې. او سپارلو ته یې نه پرېښودل خلک یوې پیغلې، یو ځوان سره یې پاتې و حساب په هدیره کې. او دا څوک دي چې خوږجان ورته په قبر کې هم خاندي؟ دا څوک دي چې خوږجان ورته په قبر کې هم خاندي؟ دا چا پرانیستی مخ نه دی نقاب په هدیره کې. یو جان مننه جسه. ډېره مننه. ډېر زړه پورې کلام او ډېره زیاته شکریه ده خوږجان صاحب تاسو د ټیم راکولو. جهان مننه. موږ له راکې اجازت د لوی الله په امان.